بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خبر بیا خدای خبر، راشي پغلا خدای خبر، او تیر بشي را بشي جون رسوا خدای خبر. زمونږ د والد صاحب اول خان رسوا صاحب نور لسمه کلیزه ده او ان شاء الله خو په طریقې سره به مانځو او زه د ټولو مرګورو ډیر زیات شکریا ادا کوم د خپل تحریک د مرګورو چې مونږ هر میاش پروګرامونه کوو، مشاعرې کوو، هر کال کلیزې مانځو او ډیره مننه، ډیره مهرباني. او زه د جانزیب لادي هم شکریا ادا کوم د محمدزی ادبي اصلاحي جرګې صدر چې هغې راغلي وو د زما د والد صاحب په قبر باندې زیرو کړه. ډیره مننه، ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تر جنن ارواحات اول خان رسوا صاحب نور لسمه کلیزه ده. الله دې جنتونه ورکړي. څومره مشران چې په دې میاشت کې زموږ نه بیل شوي دي، که شاعران دي که نور مسلمانان دي، ټولو له الله جنتونه ورکړي. د ټولو نه اول خو به زه دا خبره وکړم چې دا وخت تېرېږي، خو دا کلیزه دا تلین چې کوم دی نو دا په یو دغه سره که مونږ وګورو نو ډېر زیات منفرد ځکه دی چې اول خان رسوا صاحب کم خدمت کړو پښتو ژبې له، بیا خاص کر په تورمزو کې چې هغوی کم بزغلې کرلې وو نو د هغې ګڼ ګلونه حجره کې ناست دي. دې مېلمنو د الله ژوند ورکړي بابا له په حجره کې موجود وو. مونږ وایو چې لاړ به شو، څېرې به واچو، بیا به راشو. نو هغه منفرد انداز دا دی چې د رسوا صاحب که نن ژوندی وو نو هغوی به ډېر زیات خوشحاله وو. دا نورلسمه کلیزه په دې حوالې سره ډېره زیاته بختوره ده چې زمونږ جرګه دې د تحریک مقام مونتی دی او دی هم په دې کال کې مونتی دی او دغه تحریک تر کم خوا رسېدلی دی او تر کومې نړۍ کې چې څومره ملګرو د هغې ستاینه کړې ده او رسوا صاحب دا برکت دی. مونږ ځان له هېڅ هم نه یو، مونږ چې څه کوو دا کومې هلې ځلې کوو په دې کال دوه درې کې چې مونږ څه وکړل، کوم ملګري مونږ ویني نو دا ټول د دې انسان برکت دی چې مونږ چې نن کوم مزار ته ولاړ یو. د دې یقینا په پښتو ادب کې د تورنګزو چې زه بهر وځم نو په پښتونخوا کې او بیا په اشنغر کې خصوصا د دوی ډېر لوی کردار و. بس زه به ده ووایم چې یاره که په دوی باندې خو ټوله ورځ مونږ لګیا یو نو خبرې را سره نه ختمېږي. خو دغه یو خبره به کومه چې دا د دې حوالې سره منفرد ده چې رسوا صاحب نوم نن سبا نړۍ ته ورسېده، د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده. څنګه چې مونږ د شپې په حجره پروګرام کې مونږ زرګونه ملګري ګوري، دغه ټول د رسوا صاحب د هغې ادبي خدماتو کړی دی چې تر تاسو دررسي. الله مو راته ښاد آباد او ژوندي لره. د جانان دیدن له زه خویریږم، د رقیب راته په منځ کې دروازه ده. د رسوا صنمه قبر له مې راشه، ستا دیدن ته ایثاره جنازه ده. اول خان رسوا صاحب خدای بخلې دا اول خان رسوا پښتو ادبي جرګې باني دوی لومبنۍ جرګه په 1971 کې جوړه کړې وه او د دوی خدمات د هغه وخت نه هم وړاندې وو، ځکه چې دوی به مونږ ته وایي چې په 68 کې به مونږ مشاعرې کولې. نو د رسوا صاحب ډېر خدمات دي د 1971 نه راواله تر 2024 پورې. نو کله چې هغې زمونږ نه بیل شو، د نورلسمه کلیزه ده او زمونږ نه بیل شوي دي، د هغه بچو له د الله پاک ډېر زیات ژوند ورکړي. هغه بچو چې د خپل پلار هغه ټولنه کومه راټینګه کړه، بیا زمونږ د ټولنې صدر ارشد جان شاهکار له د الله پاک ژوند ورکړي، د ټولنې ټولو ملګرو له چې دوی مونږ سره اوږه په اوږه ودرېدل او دا ټولنه د ټولنه تحریک ته لاړه. په دې 2024 کې دا تحریک ته دا ټولنه لاړه. نو دا زمونږ د دې ټولو ملګرو، زمونږ د رسوا صاحب د بچو، زمونږ د رسوا صاحب د تحریک د صدر، زه به ده ووایم چې ډېر زیات پکې د دوی لاس دی چې دا ټولنه د ټولنې تحریک ته لاړه. نو رسوا صاحب له د الله پاک جنتونه ورکړي. دا خدمت په انشاءالله د ده په مزار ولاړ یو تر څو پورې چې راکیسه غړېږي. دا خدمت به کوو د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک او دا کاروان به په مخ کې بیا یو جهان مننه. الله خوشحاله